السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم شتنه کړی ده چې یو چا ډېره ناکره سره کړې ده او ډېر عبادتونه هم کوم، ذکرونه کوم، خو زړه مې ډک دی له دې انسان څخه. هېڅ کله مې په زړه کې ښه خاطره هم نه ورته راځي. زه و څه وکړم؟ محترمه، تا ته به موږ علاج در وښیو. که واقعیت زموږ په قول کوې او یا زموږ شاګرد ځان بولې، هغه څه به در وښیم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم موږ ته راښوولي دي. معاذ بن انس رضی الله عنه مبارک وایي و رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وفرمایل که د یو چا ته دې قهر راغلی، غضب راغلی، ته هغه کنټرول که، عفو وکړه. وایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله د دې ټوله مخلوق په حضور کې غږ وکړي، راوبې غواړي چې پلانکی د پلانکي زوی. هدی به د الله جل جلاله حضور ته ورسي. وایي الله جل جلاله به اختیار ورکړي من الحور العین ما شاء، د حورو اختیار به ورکړي چې کومې حورې غواړي. انو د ده چې خوښ وي پر هغه حور به لاس کښېږدي، الله جل جلاله یې ورته داخل څه جنت ته چې د دغې حورې هر ځای و هغه ځای ستا دی. او عفو کول د مؤمن عادت دی. عفو وکړه، داسې لاس پورته کړه، یا ذوالجلال والاکرام کې زما سره بد کړي، زما سینه له حسده ورته پاکه کړه، الله ده ته عفو وکړه، بس خلاص، یو شی لا نسته. که ډېری نو به باره په د حسد ښکار به سي، نور به دې هم بغض ورسره ډېر سي، د ژوند په خوند به هم نه پوهېږي. هغه حسد و کینه کوونکی خپل ځان په هلاکت کې اچوي. او علی رضی الله تعالی عنه یو وخت لاس پر یولي یو مینځه اوبه وراچي، هغه د اوبو لوښی د علي رضی الله عنه پر لاسو باندې را ایله سو. علي رضی الله عنه مبارک داسې ورته وکتل، دا مینځې ته یې وکتل، داسې په قهر و د غضب سترګې ور واړولې. نو علي رضی الله تعالی عنه چې سترګې ور واړولې د قهر په لهجه کې، هغه مینځه څه ورته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم د سورة آل عمران یو 34 آیات یې ورته ووایه. والکاظمین الغیظ، د مؤمنانو صفت الله جل جلاله هغه داسې راته کړی دي چې دوی خپل قهر کنټرولوي. علي رضی الله عنه مبارک ورته بس پروا نه لري، هغه مینځه څه ورته ویل؟ والعافین عن الناس، عفو کوونکي. علي رضی الله عنه العفو مې درته کړې ده. هغه مینځه څه ورته ویل؟ والله یحب المحسنین، الله نیکان خوښوي. علي رضی الله عنه مبارک وایي زه ازاده یم. نو محترمو، عفو وکړه، له ټول مشکلاتو څخه به خلاص شي. نو چې په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حورو کې اختیار درکړي، دا څومره غټ مقام دی. او بل روایت د انس رضی الله عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا غضب و قهر و درد و دا خشم کنټرول کړي چې بس پروا نه لري، په ورځ د قیامت به الله خپل عذاب کنټرول کړي پر ده باندې، هېڅ به نه ورته وایي، بس کوم ګناهونه چې دې کړي دي در معاف دي. حدیث نمبر 1214، صفحه نمبر 109 الترغیب والترهیب، جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.